سویس دا درکړه چې نن افغانستان امن دی او سویس دا هم درکړه چې افغانان په هر کونج کې چې ظلمونه پرې سوي د تاریخ په اوږدو کې نن خدماتو ته اړتیا لري. هلته افغانان موجود دي، مثال مهاجر دي، هغه خو کنسلي خدماتو ته اړتیا لري، که هغه د صحت په برخه کې ده، که د تعلیم په برخه کې ده، که د ویزو په برخه کې ده، که د پاسپورت او تذکیرو په برخه کې هغه خدماتو ته اړتیا لري. نو سویس دا درکړه چې دغې موضوع د حل لپاره باید یو افغانستان کې یو خپلواک نظام موجود دی، باید رسمي استازی دلته موجود دی چې موږ د خبرو د لارې دغه مشکلات سره حل کړو. نو سویس دا اقدام په دې معنا ده چې په نورو برخو کې به ډېر پرمختګونه کوي. دغه اقدام د دې به د سویس به دا لامل کیږي چې د نورو هیوادونو دپاره به یو الهام جوړیږي، هغو ته به قناعت حاصل کیږي. لکه څنګه چې سویس یو ډېر تاثیرناکه هیواد دی په خپل اروپا کې، نو سویس د دې اقدام سره شاید یو ښه لابي سي دغه سویس د نورو هیوادو دپاره چې افغانستان دغه انځور مثال د افغانستان دغه رښتینی انځور هلته ښه ترجمه کړي، نورو هیوادو ته قناعت ورکړي او افغانستان اسلامي امارت سره دیپلوماتیک روابط پیاوړي کړي، همداسې په نورو برخو کې روابط نزدېکت وکړي. ځکه افغانستان نن اړتیا ده چې نوره نړۍ افغانستان سره عادي روابط ولري. نړۍ څه غواړي؟ دلته نظام موجود دی خپلواک، خو که چېرته په انسانیت د دې مثال انسانیت ته خدمات وړاندې کوي، حقوق بشر په وړاندې دې ژمنې چې موږ حقوق بشر په وړاندې ژمنو باید خدمات ورته وړاندې سي، خو باید رسمي استازي د اسلامي امارت په ټولو هیوادونو کې موجود دي. نو په دې برخه کې سویس ښه تمامېدلی